سړي نه ورکې شوې هغه اصل پیسې هم پرې باندې شوې او ګټه هم پرې باندې شو او ګټه هم پرې باندې وړي اصل پیسې هم پرې باندې یعنې د پیسو د ګټې یو لامتناهي سلسله شروع کړي که یو سړی دې ځای نه ځي د بل مملکت نه مال راوړي نو هغه په هغه مال باندې یو کرته ګټه کوي یو کرته خو که هغه چې د غریب لانړه که د هغه سفر وځنډېده که هغه ته نور مشکلات پېښ شو سودخور ورته په میاشت کې په اول تاریخ باندې راځي چې روپۍ راکړه چې یا تقضي او تربي یا مې روپۍ راکړه بیا که نه نور هم در باندې سود زیاتو نو دا دوم فرق دی دریم فرق په تجارت کې په سود کې دا دی چې په تجارت کې شی ورکې او قیمت واخلې بس معامله هم دلته ختمه شي معامله هم دغلته ختمه شي د مشتری باید څه شی بیا واپس کوي نور نه او په سود کې چې تا ما ته پیسې راکړې او تا ما نه ګټه واغسته نو تا هغه اصل پیسې خو ما باندې شوې او ګټه رانه بیا اخلې او اصل پیسې هم رانه اخلې که ته دا وې چې څوک چاته کور په کرایه باندې ورکړي نو هغو ته بیا ګټه اخلي دا هم سود شو دا سود نه شو تا چې کور چاته په کرایه باندې ورکړه دغه اصل شی خرچ کېږي او مصرفېږي نه او دغه اصل شي ته که څه خطر پېښېږي هغه مالک باندې دی کور د ما ته په کرایه باندې راکړه بم پې باندې ولېده نو ته خو ما نه تاوان نه اخلې که نه کور دې په کرایه راکړه موټر دې په کرایه راکړه اس دې په کرایه راکړه ځمکه دې په کرایه باندې راکړه بل څه سامان دا سپیکرونه دا شیان موږ ته په کرایه باندې راکړي نور شیان په کرایه څوک چاته ورکوي نو هغه خو هغه اصل شی چې دی خرچ کېږي نه مصرفېږي نه ختمېږي نه خو شی بېرته واپس کې هغه په یو کرته تا نه ګټه اخلي خلاص تا چې دنه کوم فایده اخیستې د هغې فایدې بدل کې تا نه هغه فایده اخلي او سود باندې چې تا کومې پیسې واخیستې هغه پیسې خو اوبه کېږي هغې باندې خو ته مال راوړې پیسې اوبه شوې هېڅ معلومات نشته یا به ګټه کوي یا به تاوان کوي یا به دا سرمایه ټوله غرق کېږي یا به نه غرق کېږي هېڅ هغه پیسې ختمې شوې نو ته به هغه اصل پیسو باندې چې تا کوم مال راوړی دی هغه مال به اوبه کوې هغه مال نه به بیا پیسې جوړوي او هغه پیسې به سړي ته ورکړه آسان کار نه دی تاسو دې دکاندارانو له پوښتنه وکړئ چې مال اوبه کول او د هغه مال نه بیا هغه پیسې بېرته جوړول او بیا ګټې سره چاته ورکول نو اصل مال هم بېرته اخلي او ګټه هم بېرته اخلي بل فرق د تجارت او د سود په منځ کې دا دی چې سودخور بې د کوم کوشش نه دی ځان شریک غالب جوړوي یعنې خو سره شریک دی په کاروبار کې د شریک دی ته منډه وهې هغه منډه وهي ستا هم پیسې دي هغه پیسې دي چې څه وشو هغه به منځ کې نیمېږي یا یو سړي ته په مضاربت باندې پیسې اخلي هغه په ګټه او تاوان کې تا سره شریک دی که ته منډه وهې د هغه سرمایه ده پیسې د هغه دي منډه ستا ده ګټه او تاوان کې در سره شریک دی او شریک هم شریک غالب نه دی مناسب طریقه باندې شریک سودخور چې دی دی په دې معامله کې داسې شرکت کوي چې دی جوړوي ځان شریک غالب او شریک غالب دې ته وایي چې هېڅ شی نه کوي خو ګټه ډېره اخلي هېڅ شی نه کوي خو ګټه چې ده خوندي ده نو په دې وجه باندې الله او د الله د پیغمبر په نظر د الله او د الله د پیغمبر دغه عدل او د انصاف په تله کې نو تجارت او سود چې دی یو برابر شی نه دی نو په دې وجه باندې الله پیغمبر چې دی دا حرام کړی د سود دوه قسمه دی یو هغه سود دی چې خلک د شخصي ضرورتونو لپاره اخلي مریض مې شفاخانه کې دی پیسې را سره نشته 100 روپۍ را نو ته ورته وایې چې زه خو روپۍ در کوم خو نو سود به ورپسې راکړې مړی مې پروت دی 200 روپۍ را سړی مې په مابس کې بندي دی پیسې راته ضرورت دی مشکلات مې دي 100 روپۍ را دا شخصي ضرورتونه دي نو شخصي ضرورتونو لپاره چې څوک چاته قرض ورکوي او هغې باندې بیا څوک د هغې نه سود اخلي نو د دې په قباحت او شناعت باندې خو هر سړی پوهېږي چې څومره لوی مشکل دی او څومره لوی تکلیف جوړېږي دی سړي مړی دی یو سړي بیمار دی یو سړي تکلیف دی او ته د هغې نه پیسې اخلي او شخصي ضرورتونو دپاره چې څوک سود اخلي او سود ورکوي او سود باندې پیسې اخلي دې سره ډېره لویه تباهي راځي په ټولنه کې اوله تباهي دا ده چې د غریبو خلکو د کار سره دلچسپي ختمېږي کار کوي دهقاني کوي محنت کوي مزدوري کوي دلته کراچۍ لګوي یو شی کوي بل شی کوي دلته غونې پیسې وګټي هغه 4-15 روپۍ چا نه اخیستي د هغې هغه سود نشي پوره کوی د خپلو ماشومانو نفقه نشي پوره کوی نو وایي چې دا کار د څه لپاره کوم کار سره د خلکو دلچسپي ختمه شي فکري انتشار پیدا شي صحت خراب شي خوراک ورته نه رسېږي اولاد ته خوراک نه رسېږي اولاد باندې خپل تعلیم نشي کوی نو په دې وجه باندې د کار نه د خلکو زړه تورېږي او سستي او لټي پیدا کېږي ځکه هغه د خپل کار نتیجه نه ویني په دې جاګیرداري ملکونو کې
هندوستان کې او سند کې په دې ځایونو کې چې زرګونو ځمکې خلکو سره جاګیر دي هلته خلکو دهقانان ساتلي او لږې غوندې روپۍ ورته په سود باندې ورکړي هغه سل کاله 50 کاله نسل دل نسل هغه په هغه سود کې غلاماني هغه په هغه سود کې غلامان هغې نه هېڅ نه جوړېږي ماشومان یې وایي تور نري ټول بیماران 15 د 30 کال عمر کې د هغې د ژوند او ست شرح 15 کالو کې مړه کېږي ختمېږي تعلیم نه وي صحت یې خراب ټول کار کوي چې بیا فصل تیار شي یا د کیلو باغونه تیار شي یا د شولو فصل تیار شي یا د غنمو فصل تیار شي یا نور د خټکیو او رامونو فصل تیار شي هغه ټول هغه ته هغه سود کې بېرته یوسي هغه سړی هغه مالک ته هغه بېرته سود کې یوسي هغه سره بیا څه نه بیا ترې سود اخلي نسل دل نسل غلامي پکې چلېږي نو دې سره د دولت د پیدایش شرح چې دی کمه شي نو معاشي لحاظ باندې معاشره ورسره تباه او برباد شي او بل سود چې دی هغه تجارتي سود دی تجارتي سود د دې خپل تاوانونه دي عام طور باندې خلک دا دلایل وي چې صحیح دی شخصي سود چې دی دا ښه نه دی او بد کار دی خو تجارتي سود چې ته بانک کې پیسې ږدي او بانک په هغې باندې تجارت کوي یا ته چاته پیسې ورکوي هغه په هغې باندې تجارت کوي د هغې ته سود درکوي نو تجارتي سود باره کې د خلکو دا رایه جوړېږي چې یاره دی کې به تاوان نه وي خو تجارتي سود کې تاوان دا دی لوی تاوان د تجارتي سود دا دی چې یو مملکت که د خپل رعیت نه د خلکو نه قرض غواړي د مملکت د کار دپاره څه شی پې جوړوي څه کوي یو ادارې دي مثلا موسسې دي کمپنۍ دي شرکتونه دي هغوی ته حکومت یو کار والا کوي هغوی ته د سرمایې ضرورت دی مختلفې کمپنۍ جوړه شو لکه د افغانستان کې کمپنۍ جوړه شو هغوی ته د پیسو ضرورت دی خلکو ته وایي چې موږ ته په سود باندې پیسې راکړي اوس بعضې کمپنۍ دونه اهم او ضروري کار کوي چې هغه به ډېر اهم کار او ضروري کار به لکه د برق بندونه به جوړوي زراعت او د پاشۍ نظام به صحیح کوي شفاخانې به جوړوي د تعلیم نظام باندې به هغه سرمایه لګوي خو هغوی به وایي چې یاره موږ خو ډېر سود نشو ورکوی دې کار کې لګښت ډېر دی او ګټه پکې لږه ده موږ 3% سود ورکوو مثلا د کالې یا 15% سود ورکوو یا 10% سود ورکوو د هغې په ځای باندې څو نورې کمپنۍ راځي هغې وایي چې موږ ته د سود پیسې پکارې دي هغوی سینماګانې جوړوي کانسرټونه جوړوي ځای په ځای باندې خلکو ته ډمې ګاډوي کمپنۍ دي شرکتونه دي هغې وایي موږ ته پیسې راکړي موږ 100% سود باندې موږ 100% ګټه ورکوو اوس به سرمایهدار چا ته پیسې ورکوي سرمایهدار به چا ته پیسې ورکوي 100% والا ته به ورکوي او 100% والے ته د سرمایې باو چې ورته وایي د سرمایې رخ په تجارتي سود کې چې تجارت کې کله سود جایز شي او تجارت د سود په طریقه باندې شي نو بیا د سرمایې رخ هغه کارونه طرف ته کېږي د عمومي او مجموعي د دنیا د سرمایهدارانو د سرمایې رخ هغه کارونه طرف ته کېږي چې هغه سود زیات ورکوي اگر که هغه کارونه د ټکې نه وي اگر که هغه کارونه روپۍ نه وي اگر که هغه کارونه ملي طور باندې وطني طور باندې هغه ګټور کارونه نه وي خو خلک په هغې کې پیسې لګوي نو دا وطن به بیا ابادېږي که به ورانېږي وطن به ورانېږي که نه ځکه سودخورانه ذهنیت هلته به پیسه لګوي نو په دې وجه باندې اهل علم او فضل وایي چې تجارتي سود کې چې دی لوی عیب یو دا عیب دی چې خلک دې ته نه ګوري چې دا په دې پیسه باندې کم کار کېږي هغه وایي چې په دې پیسه باندې هر کار کېږي خو چې ماته سود پې باندې ډېر راکول کېږي چې څوک سود کوي بیا هغه په هغې کې پیسې لګوي او دې سره ټول مملکت تباه کېږي او د مملکت ټول معیشت تباهي او بربادي سره مخامخ کېږي همداراز حکومت یا کمپنۍ چې په یو ملک کې کار کوي د خلکو نه پیسې په سود باندې اخلي لکه مضاربت نشته مشارکه نه ده مرابحه نه ده سود دی سود طریقه باندې کاروبار جاری دی دې کې خبره کوم سود باندې خلکو نه کمپنۍ او شرکتونه پیسې اخلي او 10% سود ورکوو هغوی پروژې جوړوي اوس